ډیر پخوا د چین په یو ښار کې یو غریب هلک اوسېدی چې نوم یې علاودین و. هغه خپله مور درلودی او هغوی به په خوارۍ او غریبۍ کې ژوند کوه. یوه ورځ یو پردی سړی علاودین ته راغی او ورته یې وویل: زه ستا تره یم. ما ستا پلار پسې ډیر کلونه لټون وکړ، خو اوس پوه شوم چې هغه وفات شوی دی. په اصل کې دا سړی کوم تره نه و، بلکې یو مکار او بدذاته جادوګر و. جادوګر علاودین له ښار څخه بهر یوه دشتې ته بوتلو. هلته یې یو اور بل کړه او یو څه جادوګر کلام یې ووایه. ناڅاپه ځمکه ولړزېده او یو لوی غار ښکاره شو. جادوګر یو جادویي انګشترۍ ګوته علاودین ته وکړه او وویل: دې غار ته ننوځه، هلته به ډیر سره زر او الماس وګوري، خو ته ورته لاس مه وړه. یوازې هغه زوړ څراغ چې په کونج کې ایښی دی ما ته راوړه. علاودین غار ته ننوت او هغه زوړ څراغ یې پیدا کړ. کله چې هغه د غار خولې ته راغی، جادوګر ورته وویل: لومړی څراغ ما ته راکه، بیا دې زه راوباسم. خو علاودین ویریدو، نو ویې ویل: نه، لومړی زما لاس ونیسه او ما وباسه. جادوګر په غوسه شو، جادو یې وکړ او د غار خولې په یوه لوی تیغې بنده کړه. علاودین په تیاره کې یوازې بند پاتې شو. علاودین ډیر ویریدلی و او ژړلی یې. په داسې حال کې چې هغه خپل لاسونه مشل، په ناڅاپي ډول یې هغه جادوي انګشتري وښویده. سم د لاسه یو جن راښکاره شو او وویل: زه د دې انګشتري غلام یم، حکم وکړه. علاودین وویل: ما له دې غار څخه وباسه او کور ته مې ورسوه. په یدې لحظه کې هغه په خپل کور کې و. څه ورځې وروسته علاودین هغه زوړ څراغ راواخیست تر څو یې پاک کړي او ویې پلري. کله چې څراغ په کپړه وخوت، یو ډیر لوی او قوي جن ترې راووت. هغه وویل: زه د دې څراغ غلام یم، هر څه چې غواړې زه یې درته کوم. د دې جن په مرسته علاودین ډیر مالدار شو. هغه د باچا د لور بدرالبدور سره واده وکړه او په یوې شپه کې د هغې لپاره د سترو زرو محل جوړ کړل. کله چې جادوګر ته خبر ورسید چې علاودین ژوندی دی، هغه په بل شکل ښار ته راغی. هغه غږ کوو: نوي څراغونه په زړو بدل کړئ. شهزادګۍ چې د څراغ په جادو نه پوهېدل، هغه زوړ څراغ یې جادوګر ته ورکړ او نوی یې ترې واخیست. جادوګر سمدلاسه د څراغ جن ته امر وکړ چې محل او شهزادګۍ بل ملک ته یوسي. علاودین ته د جادوګر ځای پیدا کړ. هغه په پټه محل ته ننوت. جادوګر ته یو بېهوشه کوونکی درمل ورکړ چې جادوګر ته یې ورکړي. کله چې جادوګر بېهوشه شو، علاودین څراغ واخیست. هغه یې وښود او خپل جن ته یې امر وکړ چې جادوګر ورک کړي او محل بیرته خپل ځای ته بوزي. علاودین د هغه مور او شهزادګۍ تر اخره په خوشحالۍ او سکون کې ژوند وکړ.